الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. سورة الأحزاب دوشتم سپارا او دعاوی نمبر آیت. إنا عرضنا الأمانة يقنا منگ پیش کا امانت على السماوات والأرض والجبال فاسمانون باندی و پزمک باندی و بغرون باندی فأبین أن يحملنها پس انکارو کو دید دین چدا پورتک دی امانت لرا واشفقنا ويرد دوی منها دی امانت د پورتک ولنا وحملها الانسان پورتک دی امانت لرا انسان انه یقینا د انسان کان دی ظلوما جهولا ډیر زیات ظالم او ډیر زیات ناپوا. په دې آیت کې الله جل جلاله د انسان د مکلف کېدو او د ځمکې او د اسمان او د جبالو د معذرت بیان کړی. امانت نه مراد څه دي؟ څلور خبرې په دې آیت کې قابل غور دي. یو دا چې امانت نه مراد څه دي، دویم اسمانونه ځمکه او غرونه آیا د دې حقیقي معنی مراد ده کنه اهل السماوات اهل الارض اهل الجبال ته مراد. او دریم دې ته چې دا کوم خطاب شوی دا خطاب مقالی دی او حالی دی. او څلورم د انکار څه معنی ده چې دې انکار کو د دې څه مطلب دی. نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمایي امانت نه مراد دا فرائض د دین او د شریعت دي چې کوم سيزونه الله جل جلاله په انسان باندې مسلمان باندې فرض کړی دي هغه فرائض مراد دي د امانت. او یو بل صحابي عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې د دې امانت نه مراد منځ دې روزه ده زکات دې حج د بیت الله شریف دې او سباتینی امور دي. مثلا د مسلمانانو سره حسد نه کول، بغض سره نه ساتل، عداوت دشمنی سره نه ساتل، وې دغه سيزونه د امانت نه مراد. عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الله جل جلاله انسان پیدا کړو، د انسان د شرمګای پیدا کړه، وی فرمایلو چې دا تاسو سره امانت د دې حفاظت وکړي. وګونه دا امانت دي، سترګې دا امانت دي. د دې ټول اقوالو معال او خلاصہ قاضي ثناء الله پانیپتی رحمت الله علیه په تفسیر مظهری کې لیکلی دا وی غدارا چې څومره شرعي اوامر او نواهی دي، کوم سيزونه چې الله حکم کړی دا کوم سيزونه چې الله منع کړی دا دې ته اوامر او نواهی وي. نو ټول شرعي اوامر او نواهی وي د امانت نه مراد. د امانت نه مراد څه دي؟ ټول شرعي اوامر او نواهی، یعنی په دین کې چې څومره سيزونه الله حکم کړی دا څومره سيزونه منع کړی دا د دین دا امانت مطلب عمده دی. او د اسمانونو او د ځمکو نه مراد عمده حقيقي معنی ده. اهل السماوات و اهل الارض والجبال دې مراد لکه څنګه چې وسع للقريه نه اهل القريه مراد دي.
او دې دا خطاب چې شوی دا خطاب لفظي مقالی دی حالی نه دی او دی انکار کو دی انکار معنی دارا چې الله جل جلاله دې ته ویل زمکه اسمانونه غرونو ته چې تاسو به د امانت قبول کې سره د لوازمونه وې دې عرض کو چې یا الله د دې لوازم شدي وې که تعمیل کوي نو جزاء اجر به ته ملاويږي او کو نافرمانی کوي نو سزا به ته ملاويږي ناغي ورته ویل چې یا الله مستعد هر حکم پابند یو د دې امانت پر تکول د پاره مونږ تیار نه یو مونږ مستعد هر حکم پابند یو خدا امانت مونږ نشو پر تکول نو دې دا انکار او د انکار معنی دا نه ده چې الله ورته حکم وکړو او دې د الله د حکم نافرمانی وکړه بلکې دا حکم د الله چې اختیاري وو که تر استاد خوغه ټیک ته کو نه خوغه نو بیا ټیک ته دې صرف د دې وجه انکار وکړو چې اسنه ده په حقوق خداوندیو کې زمون نصر راشي کمې راشي او الله زمون نه خپش او موږ د الله د عذاب او د غصې مستحق شو د دې وجه نه انکار په دې مطلب پوه شو قاضي ثنا الله باندې بتی رحمت الله علیه وی چې دین تاسو شرعي او امر او نواهی مراد واخلې نو بیا پر فرشتي داخل شو ځکه فرشتي مکلف دي انسانان مکلف دي نو کدا مطلب ته مراد والی نو بیا به د فرشتو مرتبه د انسانانو نه اوچته شي ځکه چې فرشتي هر وخت د الله د حکم پابند دي تاسو دا کنه فرشتي معصوم دي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون چې څو ته الله وي هغه کوي نافرمانی بالکل نه کوي نو مرتبه د فرشتو بیا اوچته شو سره د انسان نه وې د دې وجه نه چې څومره صوفیای کرام دي اهل الله دي اهل تصوف دي وې هغه د امانت نه مراد نور عقل او نار عشق مراد غسته نور عقل او نار عشق وې نور عقل یعنی د عقل پرانا سره د منطقي استدلالات او طاقت سره دی معرفت الہیه حصول کوي د عقل پرانا سره نور عقل سره دی د منطقي استدلالات او طاقت سره د معرفت الہیه حصول کوي او پنار عشق سره چې څومره حجابات دي د الله او د په درمیان کې غټولي پردې سوځي نو ګوره او پرشتي چې کوم مخلوق ته ټیک ته دي مقرب دي د الله په نس محبوب مخلوق ته مقرب دي خود دې د پر الله یو مقام مقرر کړی دی و ما منا الا له مقام معلوم الله په کوئی د پرشتو د پر یو مرتبه او یو مقام مقرر دی چې دغه مرتبه او دغه مقام نه دي ترقی نشي کولای بس په دغه ځای باندې او د انسان د پاره دا څنګه ده پته ولګی دا چې انسان صرف دغه انسان چې کوم اهل الله دی او الله سره مضبوط تعلق دی نو دې په نور عقل سره او په نار عشق سره آتش عشق سره چې دغه د عشق لمبي د عشق اوري په دغه او دغه حقيقي عشق د الله تعالی نو دې الله جل جلاله ترسي او د دومره ترقی کوي یعنی د معرفت الہیه هغه امور غیر نهایت مرتبه ته درسي چې هغه مرتبه ته فرشتي نشي رسېږي نو هغه د امانت نه مراد ثابت دي نور عقل او نار عشق او د ظلوما جهولا مطلب بداشي رومبه چې کوم تفسیر شو نو هغه کې د ظلوما جهولا مطلب داري او رومبه چې ما کوم تفسیر وکړو چې انسان ګوره د امانت اوچت کو انسان څه کو آدم علیه انسان نو مراد آدم علیه السلام دی الله ولې د امانت ورکو نو اوس د امانت د ادا کولو د پاره جنت کې خو پاتې کېدل ممکن نو ځکه چې د امانت د ادایګۍ حق په دنیا کې ادا کیږي نو الله پاک د جنت نه آدم علیه السلام را بار او د الله پاک د جنت نه آدم علیه السلام را بار کول دنیا ته را لګل دا دومره وخت کې شوی دی لکه ماسپخین او د مازیګر په منځ کې چې څومره ټیم دومره لږ وانته وخت کې دا ټوله معاملې شوې ده ځکه شاعر وایي یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دان گندم تا بہانا ماجرا کچھ اور ہے دا الله جل جلاله یو حکم او هغه یو اراده کړې و نو دا غي د پاره آدم علی السلام د دنیا ته راولېګو نو ظلوما جهولا مطلب دا کوم انسان چې ګورا د دومره لوی امانتو
دا دومره لوی مشقت چې ځمکې اسمانونو او غرونو سره د لوی جسامت هغې د دې د برداشت کولو انکار وکړو انسان سره د لږ غوندې جسامت او لږ غوندې کمزوري سره د کمزورتیا نه هغه امانت څه کړو برداشت کړو نو الله به وایي ظلومن ده به ځان څه وکړو ظلم وکړو یعنی زیاتې او دومره درون امانت په خپل ځان باندې کېښود او جهولن یعنی دې ناپوهه دی مطلب د دې د انجام نه خبر نه دی که چېرې د امانت ما صحیح پوره نه کړو ما سره به څه کېږي تاسو به مطلب پوه شئ ظلومن یعنی د مشقت په خپل ځان باندې بار کو ځان سره ظلم او جهولن د عاقبت نه خبره دی که چېرې د امانت ما صحیح پوره نه کړو ما سره به څه کېږي او چې کله قایص نه الله باندې بدره وای کوم تفسیر کوي د ظلومن جهولن نه مراد سړي وای ظلم نه مراد قوت سبوعیه ده او د جهولن نه مراد قوت بهیمیه ده قوت سبوعیه سبوع د سبوع نه درندګي ده او چې کوم انسان په مزاج کې درندګي غالب وي نو دې اوچته مرتبه طرف ته سکه کوشش کوي چې زه اوچته مرتبه حاصله نو قایص نه الله باندې بدره رحمت الله علیه وای انه كان ظلوما وده ظلوم ده یعنی د کی قوت سبوعیه موجود ده دیبا اوچتی مرتبه حاصله په معرفت الهیه کې دا انسان تاسو خبر راځي او جهولا دا د قوت بهیمی مراد ده او قوت بهیمی شهوانیه چې پچا باندې غالبي نو د وصل محبوب د لپاره سخت ریاضتونو او تکلیفونه برداشت کوي چې ما ته محبوب حاصل شي که په هره طریقه دی اور ته مردانګي پښتو کې څنګه شعر دی وای اور ته مردانګم که چاره دی چې جانان څنګه دا شعر دی کنه تاسو شعرونه نه درځي به يرشي ها نو شعر بس ګډ وډ شو په هر حال دا قوت بهیمیه وای دا چې په انسان غالب شي نو د وصل محبوب د لپاره سخت ریاضتونه او تکلیفونه برداشت کوي نو لومبه ظلومن مطلب د اعلی مرتبه ته بزاد رسي الله ته او د بل الله ملاقات شوق او جذبه په دې کې سیوا کی نو ګور ظلومن جهورن د انسان صفاتونه شو صفات محموده شو خپل صفاتونه شو او بل مطلب ته هغه دا مراد غسته دي انه كان ظلوما جهولا وې د ظلوما جهولا نه وې دا انسان کې قوت سبوعیه غضبیه ده او جهولا وې د دین دا کنایه ده د قوت بهیمیه شهوانیه نه نو چې کله د دینه کنایه شي نو وې اوس په انسان باندې دا منحصر ده کچره انسان د قوت سبوعیه غضبیه دا په خو کارونو کې استعمال کی یعنی د خپل غصه د خپل غضب او د خپل درندگی د اسلام او د مسلمانانو د دشمنانو خلاف او د اسلام د دشمنانو د پکولو لپاره استعمال کی نو به دا صفت محمود دی او کچره د خپل قوت غضبیه او قوت سبوعیه د کمزور خلکو خلاف استعمال کی بے قصور خلکو باندې ظلمونه وکي د تکبر د لپاره د بدمعشی د لپاره استعمال کی نو به دا صفت مضمون او دا شر قوت بهیمیه شهوانیه چې کوم دی کله د حصول سعادت د لپاره استعمال کو نو ټیک شو او کچره د قوت بهیمیه شهوانیه د شهوانی صفاتونه استعمال کړل څه د لپاره د فانی لذتونو د لپاره وای کسی خاکی به خاک مت کر اپنی جوانی کو جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی وای دا خپل جون دا عموم انسان د خاورې نه جوړل او ته چې یو عشق مجازي کې مبتلا شي او په مجازي عشق کې د خپل جسم سکه خراب کې ختم کی او ګیره د بده سپینه شي او عشق ته درنه هغه مجاز ونوځي نو شاعر وای چې خاور باندې ځان مو قربانو بلکې په هغه ذات باندې ځان قربان کړي چې چا د ځواني درکړي نو به د دینه کچری د انسان د فانی لذتونو کې استعمال کو نو جهولا صفت مضمون دی او که د حصول سعادت لپاره د قوت استعمال کو نو به صفت محمود دی نو ظلوما جهولا د درې مطلب شو او د امانت د دوه مطلب بیان کړی دی
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال پیش کومنگا امانت بسمانونو بزمکو پورونو باندې فابین انکار کو ان يحملها دید پورته کول د دې امانتنا واشفقنا ويرد منها د دې امانتنا وحملها الانسان او پورته د دې امانت لره انسان انه یقینا د انسان کان ظلوما جهولا د ظلوم او جهول له په تفسیر باندې ورسېږي اوس د دې بل تفسیر هغه تفسیر د دې بالکل بدل له و ان عرضنا الامانه یقینا منغه پیش کا امانت نو مراد وظایف دي ګوره اسمان ته ویل وستا ودا وظیفه ته بدا ډیپټی کې زمکه ته ویل وستا ودا وظیفه ته بدا ډیپټی کې او غرور ته ویل وستا ودا وظیفه رستا ودا ډیپټی ده بس غرور ته ټیک ده غرور سره ټیک ده او انسانانو ته ویل چې تاسو دا وظیفه ستاسو ډیپټی ده هغه ته ټیک ده خو بیا انسانانو هغه وظیفه پرې خو ده نو الله په کوئی دا ظالمان او جاهلان دوی مطلب بالکل بدل نه کړ ګوره ها ان عرضنا الامانه یقینا من پیش کا امانت او وظیفه ډیپټی هغه مقرر کړی على السماوات پاسمانونو باندې والارض او پسمکه باندې والجبال او غرونو باندې نفابين ان يحملنها دي انکار کو ان يحملنها اي ان يتركنها دي انکار د دینو کو چې موږ به دا ډیپټی نه پریدو ها دا حمل چې عرب وې دنا دا حمل ټکی دی د ترک په معنی کې استعمال عربو نو ان يحملنها معنی بداش ان يتركنها نفابين انکار کو دي اسمانونو غرونو اسمکو دسنا ان يتركنها چې دا ډیپټی به موږ نه پریدو ډیپټی با نپریدو واشفقنا منها ويريدل منها ددينا یعنی ترکنا ويريدل دا ډیټونه چې ته پاتې نشي وحملها الانسان اي وتركها الانسان انسان پرې خو د بعد ان تحملها پس د دینه چې دا ډیپټي پزان باندې مقرر کړي وا الله ته ویل بالکل به اوچتم الستو بربکم قالوا بلا وجستا رب ما نو ټول ورته ویل وی ولینو دې زمونږ رب قالوا بلا کیوں نہیں نو الله پاک وی وحملها الانسان وتركها الانسان نو پرې خو دا ډیپټي انسان بعد ان تحملها پس د دې نشه دا ډیپټي دی پورته کړی و انه یقینا دا انسان کان ظلوما دې ظالم دی ولی ظالم دی چې کوم ډیپټي د پزان باندې مقرر کړو ګورغه ډیپټي وس نه کوي جهولا او جاهل د عاقبت نو د انجام نه خبره ده ليعذب الله المنافقين وس دی آیات کې چې څومره ارس ذکر شو نو دا د دې د پاره لام د عاقبت د پاره دی د دې د پاره چې تعذيب ورکي الله تعالی عذاب ورکي الله تعالی المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات منافقان سړو ته منافقان خزوتا او والمشرکین مشرکان سړو ته مشرکان خزوتا ګور نفاق په دوه قسم نفاق اعتقادي دی یو نفاق عملی دی اعتقادي نفاق هغه چې انسان مکمل کافر شي اب د جهنم په اخري طبقه کې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بالکل د جهنم په اخري طبقه کې به دي جهنم قوت طبقه لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مخصوص سوال نسمه سپاره کې الله پاک وي د جهنم و درجه دي داسې د درجه داسې نه دي ها په پلانو باندې داسې په خطه باندې دي لومبۍ درجه بل او پسې لاندې بیا لاندې ټول اول اخیری درجه چې کومه ده ادم منافقین لپاره ده او دا چې کوم اعتقادي منافقین او یو منافق عملی دي لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای آیت المنافق ثلاث د منافق درې علامې اذا حدث كذب چې خبره کوي دروغ وو دا عملی منافق دی خبر باندې رسي ځکه دغه د زړه الله مني په ظاهر الله مني او اعتقادي منافق خود زړه الله نه مني صرف په ظاهر الله مني خود د عمل صرف د منافقانو په شان دي اذا حدث كذب چې خبره کوي دروغ و اذا من خان او چې کله امانت سره کې دی پای کې خیانت کوي و اذا وعد اخلف پیغمبر رسول الله چې وعده د سره وکړي نو خلاف ورزي کوي د وعده خلاف ورزي کوي نو الله په کوئی دا امانت می دي د پر دنیا ته راولي چې عذاب ورکوم منافقان سره د منافقان خذو ته دوی مړه مشرکان سړو ته مشرکان خذو ته ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات او توبه قبول کی الله تعالی ويتوب الله قبلا
قبول بکی توبه الله تعالی علی المؤمنین د مؤمنانو سړو والمؤمنات د مؤمناتو خزو چې توبه ذکر وکړه پته ولګی دا چې انسان ګره خامخا سو د کیږي څنګه پورته ودی کیږي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التواب وی بهترین خطاکار پتا سو کې هغه چې توبه وباسي توبه دا توبه الله پاک دې لپاره لګلې دې مثال د مرهم انسان وسوځي چې سم زخمی شي دا مرهم به ولګي هغه سره ټیک شي اوس کو یو انسان داسي چې را بس توبه وباسو ګناهونه وکړو د دې وجه نه چې سبق وکړو بس توبه وباسو ختميږي بګنه نو تاسو وای چې یو سړی تاسو ته مال توبه مثال د مرهم لري اوس داسې سړی به تاسو لیدلی چې د خپل لاس په خپله په اور کې وسوځي چې یاره بس مرهم شته که نه بیا پې لګو دا سړی مې لیدلی دی نشته دی او که یو سړی داسې کوي په خپله ځان په اور سوځي چې یاره مرهم ډاکټر صاحب چې شته بیا به ترې راوالي نو دې هلک دې سړي ته به خلک څه وایي بېوقوفه به ورته وایي نو دغه شان هغه انسان هم بېوقوفه دی چې په دې تمه ګناهونه کوي چې توبه به وباسو ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات توبه بقبولك الله تعالى د مؤمنانو سره د مؤمنات خذو وكان الله دي الله تعالى غفورا رحيما بخون کے مهربانا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب